د جهادي قومندان احمدشاه مسعود 21م تلین سږکال یوازې په پیغامونو لمانځل کیږي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د احمدشاه مسعود 21م تلین په مناسبت په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبانو د حکومت پر وړاندې به مقاومت ته دوام ورکوي. سږکال د ښاغلي مسعود تلین یوازې پر حواله رسنیو د ځینو پخواني چارواکو او د هغه د پلویانو له لوري د پیغامونو په خپرولو لمانځل کیږي. د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمدشاه مسعود 21م تلین داسې مهال رسیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي. په تیرو 2 لسیزو کې د هغه د ترور ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول د هیڅ شهید د اونۍ په طرز کې لمانځل کېده، خو د طالبانو حکومت سږکال د شهید اونۍ لمانځل د خپلې کلیزې د لمانځلو له مهالویشه لرې کړي دي. د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپټمبر پر 5مه په اعلامیه کې ویلي چې له 2 لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. بیا خیر چارې، د الله په امان.